یا ذا الجلال والاکرام دام د الله جل جلاله د عظیمو نومونو څخه دی او د صفتونو څخه دی او ډیر مسلمانانو ته به دا پته نه وي. حال دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی. یو حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، ای زما امته وی همیشواله وکي په یا ذا الجلال والاکرام، یعنی خپل دعاګانو کې د الله نه چې څه غواړئ یا ذا الجلال والاکرام په دې سره غواړئ، همدغه رنګې همیشواله په دې باندې وکئ، د هر وخت وی وی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. قرآن کې بار بار ذکر دی. څه معنا ده یا ذا الجلال والاکرام؟ یا ذا الجلال ای خاوند عظمته، ای خاوند لوی، ای خاوند تکبره، د لوی شان ذاته، ته شان ورکوونکی او ته عزت ورکوونکی او ذل والاکرام ای خاوند رحمته، ای خاوند سخا، ای خاوند احسان کوونکی، عزت ورکوونکی. نو په دې باندې ته خپل رب نه دعاګانې کوه، خامخا به ستا شان جګوي په دنیا کې او آخرت کې او تعالی به عزت درکوي. بې اهل علم ذکر کوي والاکرام دا خاص دی. دنیا کې به کافر تم د دنیا مطابق یو عزت ورکی جګ به کی، اکرام دا بیا خپل اهل ته چې هغه مؤمنین دي او متقین دي، ای عزت ورکوونکې مؤمنانو ته ما تم عزت راکا، ما تم کرامت راکا، شرافت راکا، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. همدغه رنګې دا هم معنی ده چې یا ذا الجلال والاکرام ای خاوند لوی شان باید چې ستا منګه عزت ستا منګه عبادت وکړو، همدغه رنګې ستا منګ لوی ووایو او ستا ناشکري ونکړو. ته مستحق د دې چې ستا عظمت ستا لوی وشي، ته مستحق د دې چې ستا عبادت وشي، ته مستحق حقدار د دې چې تا ته عاجزي وشي او تا ته سر ښکته شي او تا ته د تا نه هر څه وغوښتلی شي او تا ته تذلل وشي. دا مه هېروئ عزتمندو، باید موږ خپل اوقات دا ډېر قیمتي وختونه دي زمونږ، موږ د دې دپاره پیدا شوي چې دا وختونه د آخرت دپاره ډک کړو او د الله په عبادتونو باندې ډک کړو. نن سبا موږ نه دا وختونه نورو شیانو اخیستي دي، دنیا مشغوله کړي، نو په دې باندې هم ځانونه موږ سنبال کړو یا ذا الجلال والاکرام. دا ذکرونه عزتمندو دا انسان ته جنتونه کولاوي. دغه رنګې د انسان د مسلمان ژبه لمدوي په دې باندې، همدغه رنګې د مسلمان زړه په دې سره اطمینان حاصلوي، همدغه رنګې په دې ذکرونو سره د انسان نه شیطانان شرونه دا بچ کېږي. باید چې په دې باندې موږ همیشوالی وکړو یا ذا الجلال والاکرام.